الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په مایکروسافت اکسل کې خو پرون د پیکچر په ایلسټریشن کې پیکچر ویل، نن به موږ شیپس ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. دلته موږ شیپ لرنه کولای شو. دلته موږ سره مختلف شیپونه دي، له دې لرنه موږ کولای شو خپلې صفحې ته یو انسرټ کړو. په هر یو باندې چې موږ کلیک کوو دغسې د پلس بټن راځي چې موږ هغه ډرګ کړو راکشې کړو. ګوره دغسې شیپ موږ ته راولي. دلته کولای شئ تاسې نور هم راولئ، مختلف دي دغسې وي. هر یو چې تاسې په کار وي دې لرنه کولای شئ پرې کلیک کړئ راولئ. او دغه خپله هغسې ده د فارم خپله دا شیپ چې ده ځان ته د فارمات مینو هم لري. نو دا به هم وایو انسرټ شیپ. له دې لارې نه هم موږ کولی شو شیپونه راولو خپلې صفحې ته. دلته تیار جوړ شوي دي، هر یو باندې چې موږ کلیک کړو کولی شو راولو. داسې وي یو څه د تاسې په کار وي کولی شئ راولئ. او ایډیټ شیپ له دې لارې نه کولی شئ تاسې ایډیټ یې کړئ. اوس ایډیټ کې اول چینج شیپ د دغه شیپ ځای غواړي اوس تو بل شیپ راولي، یعنې تا دغه نه ده په کار د دغه په ځای یو بل راولي. لکه مثلا دغه یم وګوره د هغه شیپ په ځای دغه راغی، هغه بیخي تغییر غوته سو، لکه هغه له منځه لاړې د هغه په ځای دغه شیپ راغی. او بل ټکسټ باکس له دې لارې نه کولی شو موږ هغه ته مایکروسافت اکسل ته د متن باکس راولو. بیا دغه ځای کې چې موږ متن ولیکو بیا کولی شو هر ځای چې موږ په کار وي بیا یې وایسو. ګوره دلته وي هر ځای کې سیو وي. دا ول موږ سره ټکسټ باکس. او بل موږ سره دلته موږ هسې پرون موږ سره چې د پیکچر سټایل سول موږ سره اوس دلته د شیپ سټایل هم شته. دلته مختلف سټایلونه دي، دا تیار جوړ شوي دي چې له دې لارې نه موږ کولی شو یو دانه په خپل شیپ باندې عملي کړو. مختلف سټایل لکه مثلا زه غواړم شین وي، وګورئ ماشین شیپ میشین سو، لکه مختلف یو سټایل ورکړو دغسې وي. مختلف رنګونه دي له دې لارې نه کولی شئ پرې عملي کړئ. دلته ګوره لاندې بیا نور هم دي پیکا وي، ګوره تیز وي، څه هلته وي. او شیپ فیل دغه د شیپ د مابین دغه فیل دغه رنګ یې څه شي وي، لکه سور وي، شین، زیړ، آسماني، هر رنګ چې تاسې په کار. لکه مثلا زه غواړم سور وي، وګوره رنګ یې سور سو. او بل موږ سره دا شیپ آوټلاین دغه شیپ هلته چې موږ د عکس ولې اوس د دغه شیپ چوکاټ څخه هلته وي سایز غټ سم ښکاره شي. اوس به راسو ته اول کولی شو لکه مختلف رنګ ورکړو، لکه مثلا دغسې شین دی وي، ګوره آوټلاین یې شین سو. نو آوټلاین بیخي آوټلاین نه وي، مور کلرس غواړئ نور رنګونه راولئ بیا د مور کلرس له لارې نه کولی شئ. او ویل لکه مثلا دغه چوکاټ ډبل غواړئ څومره وي، ډبل وي که نری وي کولی شئ هغه غټ کړئ. ګوره څومره ډبل کړو رنګ یې ګوره ښه ښکاري. او بل موږ سره دا ویل لکه مثلا تاسو غواړئ د دغه لاینو په ځای نقطې هم ورته راوستلی شئ. ګوره نقطې سو. او دلته موږ سره هم شیپ افیکټس لکه مثلا دغسې وي شاډو لاندې سوری وي که نه وي، لکه مثلا دغه یو لاندې بیا سوری راځي. لکه مثلا زه غواړم ریفلیکشن، وګوره ریفلیکشن وګوره لاندې ریفلیکشن راغی. او ګلو شاته لکه مثلا ځلا وي، لکه مثلا زه اوس که چېرې دغه نارنجي ورته انتخاب کړم وګوره شاته دغه کنجو کې ځلا غونته راغله. بلیول لکه مثلا بلیول وي دغسې ښکاره شي، لکه مثلا مابین چې وګورئ دغسې وي دغسې وي لکه قاب غونته دغسې وي. 3D لکه مثلا تاسو سیبودي غونته ښکاره شي. وګوره سولر نه اوس ښکاري. او بل که چېرې موږ په دغه شیپ کې دغه متن لیکلی وي، اوس موږ سره د دغې ورډ آرټ سټایل راسره ده. دغه موږ لیکلی ده. اوس راسو دلته لکه مثلا مختلف سټایل دي، دلته نه کولی شو هغه انتخاب کړو. ګوره تور هم انتخاب کړو، ګوره دا آسماني انتخاب کړو، پر ده پرې عملي شو. دلته چې راسو پرې کلیک کړو دلته نور سټایلونه هم دي، لکه مثلا دغه یا وګوره ټول سټایلونه دي. او ټکسټ فیل دغه د دغه خپله د متن رنګ څخه ته وي. که چېرې موږ راسو دلته کنټرول ا سایز یې غټ کړو چې سم صحیح ښکاره شي. اوس موږ فارمټ ته راسو ټکسټ فیل وګوره رنګ یې څخه ته وي، لکه مثلا زه غواړم شین دی وي، وګوره رنګ یې شین سو. او ټکسټ آوټلاین دغه دی اوس د چوکاټ یې څخه ته وي، لکه مثلا که چېرې دلته ذره ور یې غټ کړو لږ ذره سم صحیح ښکاره شي. دا یو وګوره اوس لکه مثلا زه غواړم دې ته آوټلاین ته چوکاټ چې ده دغه رنګ ورکړم، وګوره دغه رنګ یې آوټلاین ته
ورغی. د رانه کولای شو دغه د متن چوکاټ منځ رنګي څخه ته وي او ټکس افیکټ لکه مثلا دلته موږ هم په ټکس باندې افیکټ راوستلی شو. ځلا شاته وي، سوری وي، ریفلیکشن یې سیبودي ته ښکاره سي او دا هم یو فارمټ دی، لکه مثلا ګردو لیکل سي، داسې ولیکل سي، مختلف فارمټ ته ده. لکه وګوره لکه سرکل غونته ولیکل سو. دا ول موږ سره د ورډ آرټ سټایل بخش. اوس به راسو د ارینج له لارې نه موږ کولی شو اوس دغه منظم کړو. لکه مثلا موږ دغه شیپونه سر په سر راوستلی دي. اوس کولی شو برینګ فارورډ دغه موږ سلیکټ کړی غواړو مخې ته راولو. برینګ فارورډ وګوره یو مخ ته راغی. بیا چې وکړو وګوره اولنی سو. دغه د هغه چې دا دلته ګوره موږ چې دلته راسو یو خو برینګ فارورډ ده او بل برینګ ټو فرنټ ده. که چیرې موږ په برینګ فارورډ باندې کلیک کوو یا یې مخې ته راولي. که چیرې موږ په فرنټ باندې کلیک کوو یا ورنی اولنی کوو. بیا که چیرې لکه مثلا موږ دلته راسو فارورډ یو وارې ګوره مخ ته راوست، بیا چې کلیک کوو بیا ګوره اولنی سو. که چیرې یو وارې لکه مثلا سیټ باک یو وارې چې په فرنټ باندې کلیک کوو اولنی سو. سینټ باک غواړي یو وارې شاته ولېږي او که غواړي یو وارې شاته کړي نو سینټ باک به وکړي ګوره یو اخرنی سو. او سلیکشن پینل دننه نه کول لکه مثلا دلته ګوره تا ته ښیي سلیکشن پین ده. پکچر یو داسې دی لکه کولی شو الټو ته ښکاره کړي، هاید الټو ته پټ کړي. ګوره بیا کولی شئ په دې سترګو بټن هم کلیک کړئ هاید کېږي. دا ول موږ سره سلیکشن پن اولا له دې نه کول سره نه کول کوم مثلا دغه پوزیشن په کوم ځای کې وي، په سنټر په مابینس په دغه ځای کې دلته موږ متن لیکلی وي. اوس دغه په لکه مثلا ته غواړې د دغه شیپ پوزیشن په دغه په کوم ځای کې وي الاین کې، لکه مثلا ښي خوا کې وي چپې خوا کې په کوم ځای کې. او ګروپ له دې نه کولای شو لکه مثلا تاسو دغه دوه شیپونه راوستلي غواړي یو ګروپ تر جوړ کړئ. داسې دواړه سلیکټ کړئ، فارمټ ته راسئ، ګروپ. دلته چې ګروپ باندې کلیک کوئ اوس یو جي ته وړئ بل هم ځي ځکه چې موږ دا دواړه ګروپ کړي دي. نو که چېرې تاسو یې دواړه یو ګروپ کې ګورئ یو ته یو رنګ ورکوو دواړو ته ورکول کېږي ځکه چې دا لکه لینک یو ګروپ غونته دي. او روټیټ له نه کول لکه مثلا ورټیکل عمودي لکه که چېرې موږ په دغه ځای کې دغه شیپ راولو. وګوره اوس لکه مثلا زه غواړم عمودي یا یو پښې تاو کړم. وګوره خوله هغه خواته چپې خواته سوه، بېرته کلکه مخې خواته سوه، پاس سوه، لاندې سوه. له دې نه کولی شو تاو راتاو کړو. او له دې نه کولی شو عمودي او افقي سایز یې غټ کړو. ګوره سایز یې داسې غټېږي او که داسې وکړو ګوره داسې غټېږي. دا و له موږ سره په انسرټ منو کې شیپس. موږ به بیا سمارټ آرټس د دوا سبا ته وایو. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. والسلام. پاتې نسي. والسلام.